د 1993 کال د اپریل په 3 امریکایي انجینیر مارتن کوپر موبایل ټلیفون اختراع کړ. کوپر چې اوس 94 کلن دی، فرانس پریس خبري اژانس ته په یوه تازه مرکه کې ویلي چې د ملفون اختراع په مهال موټورولا کمپنۍ کې کار کاوه او د انجینرانو یوې ډلې ته د موبایل ټلیفون د لومړنۍ ټکنالوژي لارښوونه کوله. موټورولا کمپنۍ پر دې پروژه میلیونونه ډالر پانګونه کړې وه او هیله یې لرله چې خپل سیالې کمپنۍ بیل سیسټم ته ماتې ورکړي. بیل سیسټم په 80مه لسیزه کې د ټکنالوژۍ یوه ستره کمپنۍ وه. بیل سیسټم کمپنۍ له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ملفون د جوړولو په فکر کې شوه. د سترې امریکایي کمپنۍ د موبایل ټلیفون د جوړولو آیډیا مطرح کړه او د 1960 لسیزې په وروستیو کې په موټرو کې موبایلونه نصب کړای شول، خو د هغوی د موبایل ټلیفون محدودیت سبب کېده چې څوک یې له ځان سره ونه ګرځولی شي ځکه چې بیټرۍ لویه وه. د مارتن کوپر لپاره په موټر کې د ټلیفون موجودیت معنا نه لرله، خو د 1972 په وروستیو کې پریکړه وکړه چې یوه داسې وسیله جوړه کړي چې هر ځای ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. نو له هغو ټولو امکاناتو چې موټورولا کمپنۍ دته سپارلي وو، د داسې متخصصانو په ګمارلو کې کار واخیست چې د نیمه هادي ترانزستورونو، فلټرونو او انتنونو په برخو کې کار کوه. دغه ټیم 3 میاشتې شپه ورځ کار وکړ تر دې چې بالاخره د هماغه کال د مارچ میاشتې په پای کې لومړنی ګام واخیستلی شو او دیناټک ټلیفون یې نندارې ته وړاندې کړ. ښاغلی کوپر د دغه ټلیفون په اړه وایي هغه څه باندې 1 کیلو وزن درلود او بیټرۍ شاوخوا 25 ساعتو خبرو لپاره کفایت کوه. دا کومه ستونزه نه وه، خو خبره دا وه چې دا ملفون دومره دروند و چې چا 25 دقیقې په لاس کې نه شوای نیولی. ښاغلی کوپر وایي دې ته اړتیا نه وه چې په دې ټلیفون دې په اول وار اوږدې خبرې وشي، باید کار یې کړی وای. نو غوره وګڼل شوه چې تر بل هر چا ښه دا ده چې له سیالې کمپنۍ سره پرې خبرې وشي. د 1993 د اپریل په 3 د نیویارک په 6 واټ کې ولاړ وم چې ذهن ته مې راوګرځېدل باید په مقابل شرکت کې خپل رقیب ډاکټر جویل انګل ته ټلیفون وکړم. زنګ مې ور وواهه او کله چې ټلیفون غوږ ته پورته کړ ورته مې وویل جویل، مارتن کوپر یم، زه په یوه ګرځنده لاسي ټلیفون له تا سره خبرې کوم، خو په حقیقي معنا موبایل ټلیفون، شخصي، له ځان سره د ګرځېدو وړ. مقابل لوری غلی و، فکر کوم غاښونه به یې چیچل. د یادونې وړ ده لومړني موبایل ټلیفونونه ډیر ګران وو، د هر یو بیه نږدې $50,000 وه.